السلام علیکم ګرانو دوستانو ماشومانو خدای ښه اوسئ جوړ روغ دی دویمه برخه ده د موږ د درس نو تیره برخه چې وه موږ په سې حرف باندې بس کړې وه نو نن چې ده د موږ حرف چې ده جیم ده جیم جوار جیم به موږ څنګه لیکو جیم جیم ج جیم ج جیم ج جوار جیم جوار جیم جوار په دغه انځور کې تاسو ګورئ جوار ده دې ته موږ جوار وایو دا جوار ده جیم به موږ څنګه تلفظ کوو جیم ج جیم ج جیم ج جیم ج جیم جمیله جیم جوار جیم جوار 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 بس بل لغت د منګه ده چې د جیم په شان لیکل کېږي ولې منځ کې درې ټکي لري چې د جیم په شان لیکل کېږي ولې منځ کې درې ټکي لري او تلفظ یې ده چ دا ګورئ دا چې ده او دغه چې تاسو وینئ دا چمن ده په دې انځور کې چمن چې چمن چ چمن چې چمن چمن چې چمن دغه ویډیوګانې چې دي ګران دوستانو لطفا خپل خویندو ته خپل هر هغه څوک کور کې چې ویني خپل مورګان ته څوک چې مثلا درس یې نه ویلی لیک لوست یاد نه وي دا ویډیوګانې ورته وښیي انټرنټ ته لرې کېدل په دې معنا نه دي چې تاسو په خپل خویندو باندې حفاظت کوئ یا خپل خویندې خدای نخواسته غلط کار ته ځي د افغانستان اوسني شرایطو کې چې جنکیان اجازه نه لري درس ووایي نو صحیح د اول صنف نه تر شپږم صنفه پورې سته دي که نه ولې دغه څوک چې د موږ درس نه شاته پاتې دي لطفا تاسو یوټیوب نه یو شی زده کولی شئ ضروري دا نه ده چې یو خور ته موبایل لاس کې ورکړي ووایي چې خورې وخت له دې نه ته دا شی یاد که او یا وروسته ته موبایل ورته ورنه کړي ورته ووایي چې دا نجلۍ د موبایل باندې بېلارې کېږي نه ضرور دا خبر نه ده چې داسې تاسو کولی شئ همدغه ویډیو خپل موبایل نه په یوټیوب کې ونیسئ دا او تېره ویډیو نو هغوی سره کومک وکړي چې لیک لوست یاد کړي لیک لوست د انسان لپاره ډېر ضروري ده علم د انسان لپاره ډېر ضروري ده که علم ضروري نه وی خدای به په دې دنیا په نارینه او په ښځینه نه فرض کوو علم ډېر ضروري ده لطفا خپل خویندو میندو لورګانو ته دې ټول ته د علم زده کړه وروښایي او علم ډېر یو ښه شی دی یعنې فکر وکړئ یو نسل دی یو ښځه دی چې علم ولري یو نسل ته آباد ده نو فعلا د افغانستان په دې اوسني حالاتو کې د دې نه چې یو بل سره جنګ وکړو او چې فلانی درس ته نه پرېږدي دا دې وغه دی کولی شو خدمت وکړي خپل وطن ته نو د تاسو دغه غټ خدمت ده چې تاسو دغه ویډیو وګورئ شیر یې کوئ او نورو خویندرونو ته ورسیږي زه به انشاءالله بل پارټ هم جوړوم هغه به بله صفحه وي نو فعلا لپاره الله پامان